سلامونه جوړ په خیر هیله ده ښه وئ په خیر وئ یو بل بحث کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم نن په دې خبرې کوو چې څنګه به کولی شو له ذهني فشار څخه ځانونه وژغورو او یا هم خپل نږدې شاوخوا څوک چې له ذهني فشار کړیږي او رنځیږي په افغانستان کې که څه هم تاسو ته معلومه ده چې شرایط نسبتا لکه سخت دي ځینې وظیفې نه لري ځینې له نورو رواني ستونزو کړیږي ځینې هم له اقتصادي رکود سره مخامخ دي او یو شمېر بیا نور فکرونه په ذهن کې لري په دې ډله کې داسې کسان هم راځي چې دوی له خپل شخصیتي اختلالاتو سره مخامخ دي یا د مینې مسایل لري یا په کور کې ستونزې لري یا نورې ستونزې لري خو د ټولو مسایلو یې ذهني فشار ګډوډ کړی او ذهني فشار ورباندې مسلط شوی دی له همدې امله دی خپل تمرکز نه لري دی خپل اهدافو ته کار نشي کولی او دی په ژوند کې یو ناکام انسان ځان ګڼي زه غواړم په همدې ویډیو کې په دې اړه خبرې وکړم چې څنګه به له ذهني فشار څخه ځان کموو لومړی د ذهني فشار کمولو لپاره تاسې مکلف یې چې خپله په ورځ کې څو ځلې ژوره څاه واخلئ یعنې په دې معنا چې کله ستړي کیږئ که کارګر یاست که ناکاره یاست که هر څوک یاست ستړي کیږئ تاسې په مختلفو وختونو کې اوږدې ساوې اخلئ تنفس کاږئ تر څو تاسې ته په خپل ځان باور هم درکړل سي او خپل ځان باندې په ویاړ هم در به برخه سي نور موارد هم شته چې د ویډیو تر پایه را سره مل واوسئ تر څو موږ ورته کتنه وکړو دویم مطلب دا دی چې تاسې باید په خپل ورځني ماحول کې په ورځني کار کې په ورځنیو کړنو کې د موبایل استفاده کمه کړئ ټولنیزې رسنۍ د افغانستان کې خلک ډیر فعال دي په فیسبوک کې ایکس کې په یوټیوب کې او دغه راز په ټیک ټاک او نورو خواله رسنیو کې تاسې ته وړاندیز کیږي که چیرته له ذهني فشار سره مخامخ یاست نو لطفا په خپل ورځني روټین کې تاسو د سوشل میډیا استفاده یا د موبایل د کتنې استفاده راکمه کړئ کله چې تاسې دا کار وکړئ تاسو ته خپله نتیجه در معلومیږي په هغه ورځ چې فرضاً تاسې غواړئ له ذهني فشار امان وي یا مو ذهني فشار کم وي تاسې د موبایل استفاده کمه کړئ بیا وګورئ چې تاسې څومره لکه په دغه برخه کې بریالي یاست دریم پوهاند د ذهني فشار د راکمولو او حتی د له منځه وړلو لپاره فزیکي تمرین هم پیشنهادوي که چیرته په دفترونو کې کار کوئ په کور کې مصروف یاست یا دغه ډول د ژوند نورې چارې ترسره کوئ او له ذهني کړاو سره مخامخ یې له ذهني فشار سره مخامخ یې تاسې په فزیکي تمرین لرئ تاسې خپل ځان ښوروئ تاسې سپورت کوئ تاسې قدم وهئ او هغه ملګري چې ذهني فزیکي لکه برخورد لري فزیکي تمرین لري د هغو په پرتله چې فزیکي تمرین نه لري دوی آرام دي او د ذهني فشار کچه یې راکمه ده بل که چیرته ذهني فشار لرئ یا ذهني فشار مو ورځ تر بلې لوړیږي څه چې په دې ذهن کې لرئ دا ولیکئ کښېنئ خپلې کیسې ولیکئ د خپل ژوند خاطرې ولیکئ او دغه راز حل لارې پیدا کړئ خلکو سره یې شریک کړئ د زما غوندې ویډیوګانې جوړې کړئ یا هم نور چلندونه وکړئ تر څو ستاسو افکار په کار راسي تاسو هغه ذهني فشار چې له امله یې کړیږئ په تکل د دې سي چې تاسو هغه ستونزې له منځه یوسئ او هغه فشار له منځه ویسئ خپل افکار راواخلئ ویې لیکئ په کمپیوټر کې په هینډ رایټینګ یې وکړئ او دغه راز نورو ته په اړه لارې چارې وښیئ خبرې پرې وکړئ نو تاسې به وکولی شئ چې له ذهني فشار ورو ورو مخنیوی وکړئ او یا په اصطلاح راکم یې کړئ دغه راز یو بل مسئله د ذهني فشار د راکمولو لپاره هغه ستاسو د لومړیتوبونو ټاکل دي که په ژوند کې په ورځ کې د جریان کې تاسې خپل کار ډلبندي کړئ لومړیتوبونه وټاکئ نو هیڅکله به مو ذهني فشار لوړ نسي یا به ذهني فشار ونه لرئ هغه وخت کله چې تاسې په مخ کې ډېر مهم کارونه لرئ او غواړئ چې ورته ورسیږئ نو تاسې به له دې اړخه ځورېږئ چې ښه کوم کار ته باید زه په مخ کې ورسیږم کوم ته ونه رسیږم دا که وشي ګټه به یې څه که دا ونه سي تاوان به یې څه نو په ټوله کې دغسې یوې مجادلې سره مخامخ یاست نه سئ کولی تاسو خپل ذهني توازن وساتئ له همدې اړخه له ستونزو سره مخامخ او نه سئ کولی چې خپل متمرکز ژوند ولرئ تاسو راځئ خپل لومړیتوبونه وټاکئ د ورځې په جریان کې له سهاره فکر وکړئ چې کوم کار په کوم وخت کې ترسره کړئ کوم کار مهم دی کوم نه مهم دی او په ارزښتونو له مخې یعنې د ګټې له مخې تاسې هغه ډلبندي کړئ کله چې دا کار وکړئ نو په اسانه به وکولی شئ چې له ذهني فشار نه ځان وژغورئ
دغه راز د ذهني فشار لپاره د خوړو ترتیب او د ښه خوب منظم کېدل هم مهم دي. که احیانا د ورځې په جریان کې تاسو ستړي یې، کارونه ډیر کوئ، مصروف یاست، تاسو د خپل خوړو کچه هم کولای شئ چې سټانډرډ لحاظ وساتئ. خپل ځان ته وګورئ چې څه خوښوئ څه نه خوښوئ، څومره باید وخورئ. د خوراک او دغه راز د خوب تقسیم اوقات مو برابر کړئ. دا هم ستاسو د ذهني فشار په راټیټېدو او حتی په له منځه وړلو کې مهم رول لري. دغه راز د عبادت برخه مو کله هم هېره نسی. د ورځې په جریان کې کله چې تاسو ذهني فشار نه ځورېږئ، تر ټولو مهم لامل هم همدا دی چې تاسو خپل هغه عبادت ته صحیح مراجعه نه ده کړې، صحیح رجوع مو نه ده کړې. کله چې تاسو په خپل روزمره ژوند کې خاص عبادت ته خاص وخت ورکړئ، ځانګړی وخت ورکړئ، نو به کولی شئ چې تاسو فکري او روحي آرامیت ته ورسیږئ او دغه راز له ستونزو به بیا بد شئ. او وروستی دا چې له ذهني فشار او کړاوونو څخه وژغورل شئ، تاسې له طبیعت سره خپل اړیکه وساتئ. حتما د جمعې په ورځ فرضاً بعد له وخته د کار له جریان نه وروسته تاسې کله چې سیاحت ته ځئ یا یو چیرته کینئ، خبرې اترې کوئ، بحث کوئ، لطفا خپله رابطه مو له طبیعت سره وساتئ. شنو ځایونو ته لاړ شئ، اوبو ته لاړ شئ، یا دغه راز نور هغه ځایونه چې تاسې یې له طبیعت سره نږدې کوي، تاسو طبیعت ته لکه ستاسو طبیعت خوشحالوي، هلته کینئ، پاڅئ، نو تاسې به خپل ذهني فشار له منځه یوسئ او وبه کولی شئ چې ارام، باثبات او تمرکز ژوند ولرئ.